ډیر معزز مشر، قومي مشر، د علاقې مشر حاجي فیض الله خان نورزی صاحب هغه وفات شوی دی. الله جل جلاله دې هر سړي ته داسې فکر ورکړي لکه حاجي فیض الله خان نورزی صاحب چې الله ورکړی. الله دې زموږ او ستاسې ټوله مشران، زموږ او ستاسې د قومي مشران، د علاقې مشران دې الله داسې کړي لکه دی. نو دا یو ډیر نیک صالح سړی و. دې په لکونه انسانان له بدو خلاص کړي وه، د لکونو انسانانو پر خولو باندې خندا یې راوستلې وه، په لکونه انسانان یې له شر او له مصیبته خلاص کړي وه. او دا یو داسې سړی و چې دا له قومه وتلی سړی و. یعنې دا معنی چې په دې کې قوم پرستي نه وه، په دې کې علاقه پرستي نه وه، په دې کې د ژب پرستي نه وه. دا خالص د الله د دین او د حقاني علماو ملګری او د خپل ملت او د خپل قوم خدمت به کوي. په هر محاذ کې به دا سړی ولاړو. نو هغه مفات شوی دی. هغه ته هم ښه د زړه له کومې یو دعا وکړي. الحمدلله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثقل ميزانه بالحسنات. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم نقه من الخطايا والذنوب كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النار. إنا لله وإنا إليه راجعون.